د جنرال صاحب له یو امیر صاحب څخه مرکه ده. د امیر صاحب د پاکستان د شاید هغه ورته وایي چې موږ انګریزانو ته پرېښودلو، تاسو خپل افغانستان آزاد کړو، امن ده په افغانستان کې، موږ ولې یوازې پرېښو، له موږ سره مو وفا ونه کړه. دا مرکه زه له تاسو سره نن شریکه کوم پر دې سکرین باندې، تاسو یې وګورئ، بیا به تاسو خپله فیصله کوئ. یو ګیله چې دا زمونږ پښتانه تاسو په هغه ټیم کې انګریزانو ته پرېښولي یا هندوانو ته که نه، نو اوس تاسو سره مونږ مرستې ټیم چې تاسو را سره مرسته وکړئ، لکه مونږ هم بې کور او بې پلاره پرېښي وو، انګریزانو هندوانو ته هم پرېښودو، خپله مرانه کابل ته خپې سپکې کړې وې. نو اوس لکه زمونږ باندې سخته ده دا پرون چې کوم کیس وشو دې کې مونږ ډېر خپه عمران خان ګیر دی. نو سخته ده نو اوس موږ څه وکړو؟ عمران خان موږ ته پښتنو سره ظلم روان ده. څومره پښتانه دي کوز پښتونخوا کې؟ 100 میلیونه دي چې هر څو دا وایي تاسو کوئ، تاسو موږ همداسې پرېښي وو. نو اوس خو پکار ده چې بیارو مددګار نو پرېښي، انګریزانو ته نو پرېښي. موږ خو نه وی پرېښي. ولې زه ورور وم او ما دا ته وګیره مې چې ورور دی یم، خو هغه وخت کې خو دا امیر صاحب محترم لږ غوږ کېږده ښه، غوږ ونیسه. ته ما پرېښی وې هلته و ما باندې امضا چا کړې؟ تا ولې شناختي کارت واخیسته؟ ودرېږه، امضا مې امضا نه ده، سمې امضا شناختي کارت دې ولې اخیسته؟ نو ولې تا راکول؟ ډېر معلومات تا خو ما باندې هغه وکړه، ما ته برید کش کړه، ما باندې کرکه راښکلې. کرخه ما نه ده در باندې راښکلې، او زړګو کرخه ما نه ده در باندې راښکلې، کرخه دې خپله ښکلې ده. ته تاریخ وګوره. اوس هم زه درته وایم ته د ما افغان ورور درته وایم، نه کوز پښتانه چې دي دا وروره جنرال صاحب چا را باندې امضا کړې ده؟ امضا چا کړې انګریزانو سره؟ وروره امضا نه ده شوې، هېڅ امضا ته کومه د ثبوت له امضا چېرته امضا شوې نه ده شوې. دا ډیوډ لاین ولې ورته ولې وایي؟ دا ډیوډ ورته ولې؟ ډیوډ انګریز و که نه؟ ډیوډ زه څه خبر یم چې انګریز و که مسلمان، هغه نه زه نه یم خبر. ډیورن لاین ګوره، ته ما 40 میلیونه د آبادي ده، 40 میلیونه پښتانه، ازبک، تاجک، ټول افغان، او ته یوازې په کوزه پښتونخوا کې 80 میلیونه پښتانه یاستئ. نو ته بیا پنجابي سره ولې یو ځای شولې؟ هلته دې خواږه لیدلي وو که نه، شناختي کارت و هغه و. ته خو ما چا سره کور جوړ کړی وای؟ هغه وخت کې پنجابی نه و، هغه وخت کې هندو انګریز و. دلته ایسټ انډیا کمپنی و چې تا پرېښودم. خبرې ته لږ غوږ نیسه، دا ډایلوګ مه کوه که نه، دا یوارې خبرې وکړي بیا ته وغږېږې. نو خو چې و چې پاکستان ازادي واخیسته تا به م اخیسته که ما امیر صاحب ته خفه یې وروره، جاپانیانو به در باندې ګاډ واټ څه خوړلي، راځې دلته زورې موږ نه باسه، ګاډ واټ شیان مه خوره. خزانې ورته ګاډ واټ دلته دومره ډېر دي خو موږ یې نه خورو، هغه خپلې چڼې خورو. کنې دلته خبره وره چودري دومره ډېر ده چې هر څوک یې ټکوي، چې احتیاط او نه که که نه، او په لیکلي هم نه په ډېرو شیانو کې دا مرداري. او خو زه درته دا وایم چې ګاډ واټ شیان مه خوره. امیر صاحب داسې ده ښه چې موږ خرڅ کړي نه یاستئ، تاسو اوس هم زموږ ورونه یاستئ، خو موږ به درته قسم په خدای موږ درته هر وخت وایو چې تاسو زموږ ورونه یاستئ، تاسو نه منئ. وروره ګلاله پاکستان د 14 اګست د مرداباد او زنداباد او اوس چې د ایمل ولی تسیخ کړل، اوس ما ته وایي یو چا سره خو به کور جوړې که نه، چې دا پرېښود بل چا سره به کور نه جوړې. نه کور به ځان له جوړی، ما ولې چا سره جوړ نه که؟ دا د روسان راغله، امریکایان راغله، دنیا را باندې راغله، ما بېرته خپل ځان را جوړ کړه، را جوړ کړه، را جوړ کړه. هغه نه چې پوښتنه وکړه چې ته ولې کابل بچ کړم، کابل خو بچ شو، نو دا زه ناسکر ورم چې پرېښودم، دا زه چاته پرېښیم؟ امیر صاحب هغه ده، هغه تاسو خو هغه کار کوئ، دلته د امریکانو ټانګ بند شوی په خټو کې، بیا تبلیغي ورونه دیکاور کول وای، دوی څه کوي هغه بیا د امریکانو ورته ویلي چې دا خو هلته یو طرف نه وژني، بل خوا ته راته ټینګونه ټیل چې واژني دي، هغوی داسې ډنډه ډنډه بریتي، دا نور دي ښه.
بسترو والا دي. نو په بسترو مسترو باندې ازادي نه اخیستل کیږي. ازادي به د توري په شرنګ اخلي، داسې یوه ټسا به دې خیږي، وینې نه به دې اوف لاړه کنه سړی چې دلته زه ورته چارج شولم سړی. عقبینه دغسې دي خواره ده. بیرته به راسي یو خو دوی جنرال صاحب داسې دي دا د بحث په ادب هم دوی نه سره کوي. اوس ګسک جنرال صاحب اورې امیر صاحب د نو څنګه یې کنه اورم یما غږ درځي مالدا خلک چې دا هغه د او قدرت خدای بحث دې په ادب مختار نه کوي، ډایرکټ ډایلاګ کوي. ډایلاګ خیر دا سیم نه اورېدلې دي کنه بیچاره اورېدلې نه تازه شیخ هم پیښه راجګ سي. ما ته چیرته خمسه بې مور او بې پلار دی وای پرېږدلم. اوس سړی نو ته خو م انسان یې. یو بلای ولاس په پنجاب میتیازې مو کوي، اټک سیند نه خوا وراوړي ټول اوبه لاندې کوي. نو بنګال نه خو ته بهتره نه یې. بنګالیانو چې ازادي اخیسته ته به هم جګ سوی، تا به هم اخیستې وه. خو تا هلته وروره ګله په ډیورن لاین پروت یو، بس شوړې دې وهلې و، بس وروره ګله ویاله زه بجلي لرم کابلیان یې نه لري، زه سړک لرم کابلیان یې نه لري، زه پانتون لرم کابلیان یې نه لري. خبر نه وي دا ټول د ده په پیسو دا یې قرضداره که وروره. اوس ښه دا پانتون به دې په تاندرو لګېږي. یو انجینر چې له پانتون نه په اقتصاد کې فارغ شي، یو محصل د پانتون او ډیګري ورکوي چې راوځي 50 لکه مخکینی قرضدار یې 10 لکه دا پې واچه 80 لکه والله که د اقتصاددان پلار پوره کړي چې دا ټول پاکستان له اقتصاده ډک شي هم نشي کولی. نو مونږ خو درته ډېرې چغې ووهلې. اوس خو وروره ګله مونږ مس لرو، مونږ سرب لرو، مونږ زغال لرو، مونږ تیل لرو، هر شی لرو. حقیقت ته بالکل. او تاسو به دا خاوره پرېږدئ، دا به مونږ سره درېږي، مونږ دله تذکرې جوړوو جي. خپلې مخالې مو بیا نو سپورټ کوئ کني بیا په دا سر لګېږئ. امین صاحب بیا راته مونږ سره دلته هغه کې انټي پینټي کې زه تا بیا نه جګوم افشان یې ما چلی ده. السلام علیکم جنرال صاحب. هغه بیا راغلی دی لاندې، مړی بیا راغلی دی. هغه د ایران شهید نه و، د قبر نه چې غږېدو لاندې کمنټونه کوي. سلام مې درته واچو، سلامونه او نیکې هیلې مې دې ورسېږي. وعلیکم سلام یاره. بازدتي دا مړي به هم خو ساسوي پرېږدی ورته نور باسته. د عجب سره مې جنرال صاحب سخت اتر پاتې شوی دی، سخت اتر مې ورسره پاتې شوی دی. الله لونګینه دا څنګه تر روش ماشاءالله لکه ځان په دې وهلې دی. نه ولا هغه مې که جنرال صاحب تور له قسم به دې سر راکوي. تا واره وړه هغه ود دغسې شی د جنرال صاحب سره لګېږي. یاره که په دې سر یې بېرته داسې روانه بالکل مې تا دپاره ورکړی دی جنرال صاحب. 18 شیشې دې ورسره شپږ لک دې ورنه یوسه. نه تورته چې عقبینه وروره کمه دي والله که در مې وړه په خدای په قارېږي راته. د وارې وړه که په کار شو بېرته یې زه مسؤل یم ځان. هغه ود ورده صحیح ده انشاءالله. ما والله که هماغلته اوس هم ایښي دي، والله که مې له لاسه مو وروړی خو ډېرې ښه دي ښایي. زه الله دې نور هم ښه کړي. هغه د لونګینه وروره افغانستان څنګه کولی شي اقتصادي پرمختګ وکړي، اقتصادي رشد وکړي؟ مهرباني وکړه ته هم یو اقتصاد پوه یې وروره. جنرال صاحب زه خو دا خبرو ته د دی ته غوږ بې دی نه زده کوم چې په افغانستان کې یعنی رهبري چې ښه وشي خو هر څه موږ خپل لرو، لیتیم دی، تیل دی، ډیزل دی. جنرال صاحب چې خالي دغه ډیزل صحیح اداره کړله چې افغانستان اقتصاد جوړ ده. دا زغال او دغه لیتیم دغه بیخي چې موږ څنګ ته واچو په کیسه کې نه خالي په ډیزلو باندې مو کار کېږي. نو مې ما اخله کنه جنرال صاحب د ما یو موټر و هغه لیدلی و اکبین ډیزلي و، سخت ورنستړی وم چې هغې ته ودرېدم پټرول پمپ ته. هغې به یو ورځ راته پټرول پکې اچولی و، بیا 3 ساعته خو په پټرول پمپ کې ولاړم. مې دا ډیزلي د خدای دې بیخ وباسه، پټرول دې ورچولی د چلاندېدونه پټرول چې ور واچول کله دا غلطي وسوه، فقط یو 2 کوارټره مبلاین ور واچو د تیا هماغه ډیزل ته جوړېږي. ولا بیا موږ هغه پسې هغه مستریم پسې راوستو، ټانکۍ مو همغلته خلاصه کړه، بیا یې ومینځله. بیخي په غم اړوله. نه افغانستان کې دا خبره نسته. ډیزلي موټر ته چې پټرول ور واچوي هم چلیږي، پټرول ته ډیزل چلیږي، هېڅ مشکل نسته.
ولا جنرال صاحب زه به څه وایم خیر ته په اقتصاد کې هېڅ هم نه لرې نو عقبینه څنګه موږ کولی شو اقتصادي رشد وکړو چې ته ناست څوک غږېدلی شي نه چاته دونه معلومات اعوذ کاپ مخ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امام معزز و محترم مسلمانانو ورونو تقریر یې رښتیا ویل د قدرت نښه ده شو جنرال صاحب یو خو دا موږ شیخ به مابینځ کې هلته پرمختګ وکړو چې چیرې کار اهل کار ته وسپارل شي دا بله خبره لکه؟ ده لکه اوس یې به خپله خبره بیا ګرځي وایه توضیحات ورکړه یعنی وای دي شا کار شروع انجینو مکتب مې درځي مایک بند کې به غږ مې درځي السلام علیکم جمیل کیسا ہے جمیل جمیل आवाज आ रहा है اصلونه موږ د ایفا مبارک الفاظو ته په تامه یو تا ښه مایک دی ولې تړلی دا بینه مایک دی خلاص کم ما خو دونه خبرې وکړې دا بل شیخ راګیر که جنرال صاحب بلا د نه چې خو د د جنرال جنرال سره مجلس مخ کې ټول ناست دی. غږېدلی شي او قواره جنگي خو نه ده مهرباني وکړه سبا به غټ سړی وروره خبرې به دې نه زده کار اهل کار دا معنا چې زه باید د غواګانو د فارم نه لاړ شم دکان کې کښېنم او ته دلته فارم ته راسې دا که نه څخه د ما غویي ته ورته ده خدای زه چې فارم ته لاړ شم دا مبین صاحب اخر ته پسخان کې شروع کړئ دا مرکه به تاسو کتلی وي یا مخکې یا به مو اوس لیدلی وي جناب مبین صاحب تاسو ته معلوم ده چې هغه کس ده چې پر هره مسله باندې غږیږي دومره تحقیق دومره معلومات لري نو اوس دی له یو پهلوان څخه دا پوښتنه کوي حقبین څخه چې ته د افغانستان پر اقتصاد باندې وغږېږه نو هغه به ستا په مخکې څه ووایي هغه اوله خبره شروع کړه ته به اوله خبره کې راوګرځوي او لونګین دغه رقم مثلا در حساب کنو چې تا په مخکې داسې ګوره غټ غټ جنرالان ستا په مخکې نشي غږېدلی نه د تا د خبرو جواب له دوی سره سته او دوی چې سوال کوي تا هغه سوال بیرته په سوال کې ورته توان کړی بیرته پر ده سوال کړی نو ستا مخ ته هېڅوک هم غږېدلو توان نه لري د مبین صاحب مرکه ما لیدله له حسب ځواک سره یې کوي حسب ځواک تاسو ولیدئ تاسو یې پیژنئ حسب ځواک سره مرکه کوي حسب ځواک اولین ورته د نجونو د پوهنتون په باب باندې غږېږي مبین صاحب ډېر ورته عاجزه شي او په دې باب باندې له ما سره دغه مه کوه پوښتنې مه کوه دې تحقیق زه نه لرم ګورئ مبین هغه کس ده چې جنرالان دته راځي له ده سره مرکې کوي د ده د مرکې د ده خبرو جواب توان په دوی کې نشته چې ورکړي لینګي یې رېږدي بدن یې رېږدي چې له مبین صاحب سره مخامخ په مرکه کې کله مناظرې ته حاضر سي او بحث ته راسي خو حاسب چې کله دا پوښتنه ځین کوي دی به ډېر عاجزي ورته وایي چې مهرباني وکړه پر دې موضوع له ما سره مه غږېږه ځکه چې مبین صاحب خپله دا غواړي چې مکتبونه خلاص کړل شي خو د امارت اسلامي بیا ګوره کمه فایلې شوي هېڅوک نه ده په خبر والله اعلم تر امر ثاني یې ځنډولي دي او امر ده د امر امر واجب ده په هغه باندې امر کم کړی ده په هغه باندې عمل کول دا واجب ده نو امر سي امر ثاني پورې ځنډولي دي نو هېڅوک په دې کې اجازت نه لري چې وغږېږي چې یا دا داسې معلومات نه وي ورته نو مبین صاحب ته حقیقت معلومات نشته نو ځکه وایي چې پر دغه موضوع باندې زه نشم غږېدلی پاتې شو دوستانو د پاکستان د امیر صاحب چې کومې خبرې هغه هم داسې تحقیق نه وکړي په نیمۍ کې پرېښود او ولاړی او مبین صاحب هم ورته زه ګرم شم ته ولاړې یعنې زه چار شوم هغه کومې خبرې چې ته کولی د هغو ټولو جواب ما تاسو ته درکړی و چې څنګه خبرې څنګه تاسو سره مو ناجایزه وکړه څنګه تاسو سره مو دوکه وکړه څنګه تاسو موږ انګریز ته پرېښودلو موږ درڅخه ولاړو کابل ته په هغه معلومات باندې مکمله معلومات نشو ترلاسه نو ځکه دا مرکم د سی په نیمۍ کې پاته شوله او هغه امیر صاحب چې و هغه ولاړی والله اعلم چې دته به ضرورت پېښ شوی که بله د سره نور معلومات نه